کسان څنګه وو؟ هر څه سم روان دي. مونږ په هره موضوع کې توافق وکړ، خو هغوی پوښتنه کوي چې له دې نه وروسته څه وکړو. دوهانه پاڅېږه. څه وشول؟ راغلل وروره، ټول راغلل. والله رښتیا وایي، زه سنم تل دا خبره کوم وروره چې موږ یوازې یوه بشپړه کورنۍ یو، یوه وړه خو ډېره خوږه کورنۍ یو. هره ورځ مو اختر دی، اختر نه مې مطلب یعنې خوشحاله یو، موږ تل خوشحاله یو. زما پایله راورسېدله ډګروالا، له ما سره د ژمنه کړې وه چې لور نه مې ساتنه کوي، هغه ته ضمانت ده. اوف کانا ته دل هم داسې کوي. ما اوس څه کړي اصلي ولې په غوسه کېږي؟ ومې ویل چې ښایسته تیار شوي، خلاصو دې برکت همدومره. په اصل کې ته نه غواړې چې دا ووایې، غواړې بل څه ووایې، خو د هر ځل په څېر خبره دې په زړه کې ساتې. اصلي ګرانې بوټي سمه ده پوهېږم، بوټي د حیواناتو لپاره دي، حیوانات هم ستا لپاره دي. آفرین دې وکړه. زده کړې مې دي کنه، خو زه غواړم چې داسې صحي خواړه هم باید وخورې. د ډګروال زنګ دی. زه اوبرخه. بله مهرباني وکړئ ښاغلیه. اغلې اصلي هیله لرم چې مزاحمت مې نه وي کړی. له اسرا سره مې اړیکه نه ټینګېږي. له اسرا سره ولې څه شوي؟ له اسرا سره مې اړیکه نه ټینګېږي، نه اسرا سره او نه یې پلار سره. فکر مې وکړ کېدای شي تاسې معلومات ولرئ او یا هم له هغې سره مو خبرې کړې وي. نه ما له هغې سره وړمه ورځ خبرې کړې وې. ښاغلی ابراهیمه په اسرا کوم څه شوي دي؟ هغه خو ښه ده. هیله لرم چې ښه وي. که چېرته تاسې ته یې زنګ ووهئ یا هم ستاسې اړیکه ورسره ټینګه شوه خبر راکړئ. سمه ده البته. مننه کوم. ماښام په خیر. په اسرا څه شوي؟ نه پوهېږم، له هغې سره یې اړیکه نه ده ټینګه شوې. کانا څه خبره ده؟ اسرا ښه ده، ووایه په هغې څه شوي ها؟ تل چې څه کېږي هماغه شي. کله چې رازیلان ماتې وخوري بیا هغوی د ماشومانو شاته ځانونه پټوي. خبره همدا ده. چاته تا چې برید یاد کما وویل چې کوم لوی برید به وي، دا برید همدا دی؟ یعنې برید همدا دی پترول بم؟ لوی او وړوکی برید نشته سیف، کوې که نه؟ البته چې کوم یې په لیوالتیا سره یې کوم. بسنه کوې چې ته د برید ځای راوښیې په بانکه په پوسته خانې. ته هېڅ اندېښنه مه کوه چاته، زه اوس په 3 دقیقو کې په هغه هلکانو د موخه ځای په اور کې سوځوم او له منځه یې وړم. فقط دا کارونه مو نه دي کړي، زموږ عمر په دې کارونه کې تېر شوی. غواړم چې ته دا کار ترسره کړې سیف. زه هو ته پترول بام وغورځوه. لومړی قوماندان. سمه ده غورځوم یې. ته به وایې چې کله مې نه دی غورځولی، چېرته یې وغورځوم؟ هغه کور دی؟ ښه نو د چا کور دی؟ د یو خاین او منافق کور دی. له عسکرو سره یو ځای کار کوي. وای بې شرف، وای بې شرف. خوا چاته دا ننه پکې څوک نشته؟ که ماشومان او مېرمنې وینې یې اچوو، پوهېږې چې خلک بیا ډېر بد غبرګون ښیي. تش دی. تش دی؟ تش داسې چې ده نو سمه ده، سمه ده راکه. سیفو
یو په کړکۍ کې یو په دروازه کې. سمه ده چاته فقط چې زه ډارېږم. لوره زما لوره الا ویس وزوا سیفو ګرانې لوره تا ته مې وویل ویس وزوا زما ګرانې لوره ویس وزوا ویس وزوا خانه څه غوښتل څه به یې ودې ویل چې ترهګر د ماشومانو شاته ځانونه پټوي. کنه پیسې راسه شوي دي ها پوه به شو اصله انشاءالله څه به نه وشي. خادم یعنی مونږ اوس همداسې کینو کنه په تمه کېږو څه نه کوو یعنی پلټنه کوو څه نه کوو همداسې ها ګوره اصله موږ په داسې حالاتو کې یا بعضې ملي امنیتي ځواکونو ته په دې اړه معلومات ورکوو. پولیسو ته ملي امنیت ته دا کار به د اګروال کو پوز وخته کړی وي د همدې له امله اندېښنه مه کوه. خدایه انشاءالله څه به نه وي شوي. هغه هرومرو پیدا کوي اندېښنه مه کوه. سمه ده ته دلته څه کوې؟ مه ډارېږه زه هم دلته یم. مه ډارېږه لورې پام کوه چې ونه ډاره شې ونه ډاره شې پام کوه چې ونه ډاره شې. پام کوه چې ونه ډاره شې لورې. مه ډارېږه لورې قربان دې شم. مه ډارېږه وګوره وباسم دې تاله دې ځای نه وباسم لورې. چاتو ته مې چې درته وویل هغه وکړه کور وسوځوه. چاتو صبر وکړه ماته غوږ شه خیر دی. چاتو سیفو هغه کور وسوځوه کنه زه تا سوځوم. هغه ماشومه ده ماشومه ته لیونی شوی چاتو. هغه ماشومه ده. هو ستا لور ده. نه هو ستا لور ده. هغه ماشومه ستا لور ده سیفو. لکه چې نه ده نو بیا ولې دومره شاله یې چې مه یې وژنه.
ته اوس ماشومان هم وژنې ها رزیله بېګناه خلک وژنې غریبانان یتیمان او بېچارهګان وژنې هغه جلۍ ستا لور ده ها سیفو نه ده داسې ده دا ځل به ټول بمونه غورځول کیږي له کړکیو نه به غورځول کیږي بیا به هغه جلۍ دننه سوځېږي سیفو خدای دې ته ووهي چاته پاسته انسانه بې شرفه رزیله بې شرفه ځواب راکړه جلۍ ستا لور ده او که نه سیفو زر کوئ نه صبر وکئ صبر وکئ نه مزئ مزئ خیر دی مزئ صبر وکئ داسې مه کوئ صبر وکئ صبر وکئ داسې مه کوئ داسې مه کوئ صبر وکئ خیر دی داسې مه کوه چاته خیر دی ته زما هېڅ خاطر نه کوې موږ څومره ښه وختونه تېر کړي ما څو ځلې ته له مرګ نه وژغورلې قربان دې شم داسې مه کوه ګناه لري خیر دی داسې مه کوه هغه ماشومه ده هغه جلۍ ستا لور ده او که نه سیفو نه ده که هغه جلۍ زما لور اوسي او که ونه اوسي څه فرق کوي ها هغه ماشومه ده بې ګناه ده افسوس دی ګناه لري زر کوئ ویې سوځوئ نه نه داسې مه کوئ او زما لور ده زما لور ده زما لور ستا لور ده داسې مه کوه ستا لور ده چاته قربان دې شم هر څه چې غواړې په ما یې وکړه خو لور مې پرېږده چې هغه لاړه شي آفرین سیفو آفرین ته له ډګروال سره یو ځای کار کوي یا له کوم بل اسکر سره ته څه وایې ها که تا بل ځل ته نیوکه وکړه هغه کور سوځو سیفو سمه ده ډګروال ته زنګ ووهه ما چې درته څه وویل ورته ووایه پوه شوې که نیوکه دې وکړه هغه کور سوځوم داسې مه کوه چاته خیر دی مه کوه جلۍ مړه کیږي سیفو باور وکړه چې زه هېڅ کوم ډګروال مګروال نه پېژنم زه هېڅوک نه پېژنم زه به له عسکرو سره څه کار لرم ها ووایه داسې ده سمه ده زه خو له عسکرو سره جنګېدلی یم ته خو پوهېږې که نه چاته زه به له ډګروال سره څه کار لرم داسې مه کوه چاته مه کوه نه مه کوه چاته زه ډګروال نه پېژنم قربان دې شم مه کوه چاته سمه ده خوشه مې کوي خوشه مې کوي بې شرفانو خوشه مې کوي بې شرفانو خوشه مې کوي سوځېږي صبر وکړه سمه ده خدای دې ته ووهي زنګ ورته وهم څه چې غواړې هغه کوم سمه ده څه چې غواړې هغه کوم هغه خوشې که سمه ده خوشې کوي سوځېږي بیرته راګرځو موږ سره لورې څنګه یې لورې ته خو کوې که نه کومه ستونزه نه لرې لورې پلاره ته چېرته تللی وې ها پترولو پمپ خو ستا په لاس کې و پلاره ته څنګه داسې یو کار کولی شې څنګه سمه ده لورې اوس له دې ځای نه وځو خو بیا هر څه درته وایم ستا مې بندېږي زر کوه له دې ځای نه وځو سمه ده لورې سمه ده تېر شو کومه ستونزه نشته سمه ده لورې ارامه اوسه خوشې کوئ مه کوئ خوشې کوئ رزیلانو
هغه خوشې کوي وایم چې خوشې کوي ډګروال زنګ ووهه صاحب کنه نو جلی واجنه نه زنګ نشم وهلی سمه ده صبر وکړه صبر وکړه پیغام سمه ده زه ورته پیغام لیکم قربان دې شم صبر وکړه پیغام خوشې مې که ولې دې نیولې یم خوشې مې که سمه ده پیغام ورته ولیږه خوشې کې واشیانو خوشې که هیله کوم خوشې مې که تاسو ته ویم هیله کوم سمه ده لورې راځه ووایه بریدمنې ډګروال صاحب سیفو له ډډمنه لیکنه پیغام را لیږلی آخر ګورو یې امرم پرځه کیږي دقت کینئ هلکانو څه وایي ارکانو غږیز پیغام را لګل ډګروال صاحب سمه ده په ما یم واوره امرم پرځه کیږي ډګرواله زه یم سیفو دوی کوم کار کوي راځئ چاتو له عراق نه چې څوک راغلي ټول هم دلته دي د هارمان کروندې ته نږدې په دره کې اوسېږي اړیکه نشم ټینګولی ټول هم دلته دي ډګرواله د ډالې ټول مشران ما خو درته وویل د سیفو لور اسرا له هغې نه کوم خبر شته نه ډګروال صاحب څېړنه یې څوک کوي له دیارباقر نه یو امنیتي ډله اوس هم د اسرا په ښوونځي کې دي امنیتي مدیر هم له هغوی سره دی سمه ده د امنیت له مدیر سره اړیکه ونیسو امرم پرځه کیږي د جلۍ په ښوونځي کې مو داسې هېڅ کوم ثبوت پیدا نه کړ چې زموږ په درد وخوري ډګروال صاحب تر ټولو آخر چیرته لیدل شوي یا هم له چا سره یې ملاقات کړی سهار مهال له خپلو یو څو ملګرو سره د باندې وتلې وروسته بیا یو کتابتون ته تللې له هغه ځای نه چې وتلې ورکه شوې ده ډګروال صاحب د اوس لپاره مو هېڅ پل ورته نه ده پیدا کړی پوه شوم مدیر صاحب د اسرا د پلار په اړه خو پوهېږئ که نه د هغې له پلار سره مونږ یوه معامله کړې ده که هر ډول معلومات مو ترلاسه کړل هیله کوم پرته له وخت ضایع کولو نه موږ سره اړیکه ونیسئ سمه ده ډګروال صاحب اندېښنه مه کوئ مننه کوم ښه وخت ولرئ واک شئ ملګرو له ماشومانو سره جلا جلا خبرې کوو کار مو پیل کوي نن سهار اسرا ورکیږي ورپسې له سیفو نه پیغام ترلاسه کوو سیفو چې کوم ځای وښوده د هغه ځای له نږدې امنیتي مرکز سره خبرې کوو ګورو چې د سیفو د خبرو د تاییدولو لپاره کوم حرکت شته او که نه امرم پرځه کیږي بریالی اوسئ اسرا لورې پلار دې درنه قربان شي اسرا داسې مه کوه پلاره تا د خلکو په ماشومانو پترول بمونه غورځولي اسرا هغوی د ژوندي سوځولي اسرا ګوره ستا پلار په درد نه خوړل کېږي یو پاس انسان دی سمه ده په حقه یې خو یو ځل وژغورل شو له دې ځای نه یو ځل وژغورل شو بیا چې هر څه ماته وایي ووایه سمه ده هېڅ هم درته نه وایم خو اوس داسې چلند مه کوه زه په تا شرمېږم پوه شوې زه په تا شرمېږم ودرېږئ سیفو دا پتا شرمیږي ها سیفو په ژوند کې دی په ټول عمر کې داسې څوک نشته چې ته پرې وویاړې
نشته که غواړې چې وویاړې نو له موږ سره یو ځای شه که غواړې چې د ده په څېر نشي موږ سره که غواړې له موږ سره یو ځای شه اسرا رزیلا مرداره بامده رزیلا مرداره بامده دا واشنم به شرفه دا سده نپرکدم خوشه میکن کم عقله سیفو کم عقله کم عقله که تر سبا شپه د هغه ډګروال کسان زما لاسته ونه غورځېدل سیف نو تا وژنه نه لور دې وژنه ته به یې ننداره وکړې سیف پوه شوې سیفو رزیلا د دې کاړې صاحب در سره کبم ته به یې ننداره وکړې سیفو لور دې په سر وله ته به یې ننداره وکړې قوماندانه راضیه ده ما خو درته وویل راځې درته ومې ویل خو تا باور ونه که راځې باور دې ونه که ته د څه شي په اړه خبرې کوې خاین راځي زمونږ د منځ خاین خاین زه هغه تا ته درولم وبه یې ګورې راځي وبه یې ګورې زر کوئ ځو دا څه معنا لري مونږ ویل چې زمونږ په منځ کې خاین شته خاین دا دی ماشومه ماشومه د سیفو ګرانه لور ده دا رښتیا وایي دا رښتیا وایي سیفو خدای دې تاسې ټول رزیلان ووهي دا دې ولې ونه وژو نه سیفو مخکې له دې چې مړ شي زمونږ په درد خوري په درد مو خوري بیرته راګرځو موږ سره نور نو که ستا دا پلانونه څه ګټه وکړي ډېر به ښه وشي چاتو لیلا راځي لیلا هو لیلا او ته به هغې ته حساب ورکړي د څه شي حساب راځي څه وایي په خپله خوښه د امریکایانو سره لاس یو کړ د سلګونو کسانو د مړه کېدو لامل وګرځېدې په کلیو دې برید وکړ په ولسوالۍ کې دې په کورونو پترولي بمونه وغورځول راځي ته خو پوهېږې که نه ما ته نه چاتو هغې ته یې ووایه لیلا راځي هغې ته حساب ورکړه
هلو درکوم لیلا چیرته یې رازیلانو تاسو چیرته یې لیلا لیلا له ما سره مرسته وکړه لیلا ما مه پرېږده ته خو ټپي شوې تللی شې او که نه البته چې تللی شم یوه شېبه ملګري چې لږ دمه وکړم د مې نه وروسته ښه کېږم تللی شم لیلا لیلا ته زما تر ټولو ښه ملګرې یې پوهېږم لیلا خیر دې ما هغوی ته مه پرېږده لیلا خپل ملګري هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي ته زما تر ټولو ښه ملګرې یې زر به مړه شي اندېښنه مه کوه ته زما تر ټولو ښه ملګرې یې خدای پامان زما ملګری خدای پامان دارو مو ښه وروره هو وروره رښتیا وایي ژونده تېرېږي دوهانه سهار په خیر سهار په خیر بریدمنه ماته یو چای راوړه سمه ده بریدمنه دقت ملګرو راحته اوسئ وایندره خدای دې موږ ټول خوشحاله لري امین جګړان صاحب سهار دې په خیر یو چای راواخله راوړه زمری هله امر پر ځای کېږي هله زر کوه دوهانه د تل په څېر دم شوی امر پر ځای کېږي جګړن صاحب سهار په خیر دوهانه امر وکړه بریدمنه چای لوی ګیلاس تاریخ قربان دې شم زه تریخ څکم تاریخ امر پر ځای کېږي دوی په خوب کې چای لیدلی که څنګه دوهانه څنګه یې ډېر شکر دی وروره ته څنګه یې ښه یم وروره ژوندی اوسې چای شته څنګه نشته وروره ډېر ښه راوړه زر یې راوړم وروره دوهانه امر وکړئ چای تیار دی څنګه نه دی البته تیار دی 2 چای تریخ او خوب سهار په خیر سهار په خیر لومړی برید دوهانه ډېر خوب راځي دوهانه یو څه ووایم تورن صاحب په رښتیا چې تاسو له نورو نه توپیر لرئ په رښتیا چې یعنې بېشکه مو تورن صاحب زه د دوی په څېر نه یم البته چې زه ځان ته ځانګړی شخصیت لرم ماته چای راوړه سمه ده تورن صاحب وایندره امر وکړي بریدمنه هلکه ماته هم یو چای راوړه چای مو لږ خوږ وي ها آفرین دې وي په تا ډېرو خیاله کې امر پر ځای کښېنه وروره څنه
جګړن صاحب څنګه یې؟ ژوندی اوسې ته څنګه د یې؟ خدای شکر ښه یم. وروره دلته نه کې کښېنه وروره، بیرام وروره کښېنه وروره کښېنه. ښاغلی ولګونه ښاغلی دوهانه 9 پیالې چای 4 تریخ 3 خوږ یو لږ خوږ یو لږ تریخ. سمه ده. چاغم بیا له ما سره مرسته وکړه. زما نوم چاغتاش دی وروره. سمه ده نو دې خبرو پسې مه ګرځه. سمه ده ورور جانه. هله ته پیرکي راوړه. ډګروال صاحب دا چې هغه ماشومه ورکه شوې ده او سیفه آیا داسې یو پیغام را لېږلی ستاسې په انداز شکمن کار نه دی؟ هرومرو هم داسې ده. زه فکر کوم چې چا سیفو مجبور کړی چې موږ ته د دروغو خبر راکړي او همدارنګه د لور د وژلو په ګواښ سره یې دا کار پرې کړی. امکان لري چې دا خبره د هغوی له خوا یوه لوموي کانه. څه وکړو ډګروال صاحب؟ تر هغې چې د سیفو دا خبر نه وي تایید شوی هیڅ کوم حرکت نه ترسره کوو او د عملیاتو لپاره نه وځو. بیرته راګرځو موږ اسرا ډیره خجلی ده او باید دا هم هیر نه کړو چې سیفو په دې وروستیو کې له موږ سره ډیره مرسته کړې، لویه قرباني یې ورکړې ده. خو د اسرا او سیفو لپاره که خواشینی هم واوسم نو په ښکاره ډول ډله لږ وخت سره نشم مخ کولی. د همدې له امله څنګه مې چې وویل دا خبر یعنې سیفو چې کوم خبر را کړی تر څو چې له نورو سرچینو نه وي تایید شوی موږ هیڅ حرکت نه ترسره کوو. اصله څنګه وه؟ هغه به هم ډېره خفه شوي. په لږ وخت کې له اسرا سره وپېژندل ډګروال صاحب او ها د دې حالت لپاره هغه ډېره خفه ده. موږ ټول هم داسې یو. د اسرا د پیدا کولو لپاره هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کیږي. امنیتي ځواکونه ډېره هڅه کوي. موږ حرکت ته چمتو اوسیږو او خبر ته غوږونه خلاص نیسو. د اوس لپاره زموږ د کولو لپاره له بده مرغه هیڅ هم نشته. اتلان څنګه دي؟ د هغوی مرال ډېر ښه دی ډګروال صاحب، ان وایم بیخي ښه دی. دوهانه هله قومندان صاحب هله راوړه زر کوم راوړه هلکه راوړه. راکه بایندره ماته راکه. آفرین غالبه. ژوندی اوسه. زما راکه ژوندی اوسه دوهانه. راکه وروره ژوندی اوسې دوه. ژوندی اوسه. بېشکه ولا چې ډېر خوند به وکړي. ډېره وږی شوم یم. راکه صبر وکړه هلکه. راوړه هلکه راوړه دې خوا. کور ودان بېشکه. خیر اوسې. راکه یو ماته راکه. ملګری کاغذي دستمال راکه. ولا چې ډېر خوند کوي. ډېر خوند یې وکړله. بیخي خوند یې وکړ. چې د ملګري تا ته ونه رسېده ها بخښنه غواړو. بیرامه لومړی بریدمنې خدیجې سبا نه رای تیار کړی و له دې نه یې واخله. هو لومړی بریدمنې یو دانه یې وخوره. تو وخت دی لومړی بریدمنې داسې هېڅ ښه ونه شول. زه به یې در سره نیم کم غواړې؟ یعنې ټول سمه ده خو تا ولې ورته ونه ویل ها؟ له پیره کوي دې غټې غټې مړۍ وکړې. وشرمېږه په ځمکه ننوځه هلکه وشرمېږه د ځمکې تل ته ننوځه لږ وشرمېږه کور شاته. والله جګړن صاحب نور نو نه پوهېږم خو دا چې دا د ځینو په معده کې داسې پاتې کېږي او که نه وبه یې ګورو که څنګه. لومړی بریدمنه ډېر شرم دی. غلی شه. پرېږدیا چې شرم دی ډېر زیات شرم دی. لومړی بریدمنه بیا په خوله کې نه مړۍ هم ده. که موږ داسې وکړو خیر دی خو تا باید داسې نه وای کړي. شرم دی لومړی بریدمنه
څوک یو څوک د پیرکي لپاره خرڅوي بیا دا جلۍ په تا مینه ده اوه، ته غلی شه. ته وایې. بریدمنې ځه ته لاړ شه داسې بې ځایه خبرې مه کوه هله سمه ده ملګرو بس دی هغه لومړی بریدمن کو شادمن اور مړ کړ صبر وکړه زه دا اخلم جګړن صاحب رنگ یې شروع شو ته ورته وګوره مه ډارېږه کورشاده مه ډارېږه ستا خوري ځه واخله نه، واخله. واخله ساړه خو دې نه کېږي خوب دې وکړو ری اسرا کله چې څوک د باندې ویده کېږي په لومړیو وختونو کې هم داسې کېږي یعنې ټول ځان یې بل ډول وي ځینې شیان لکه د اغزیو په څېر یې ځان کې چوخېږي ځوروي یې خو وروسته بیا څوک عادتېږي ته لکه چې عادت شوی یې اسرا دلته د ټولو په لاسونو کې وسلې دي ته له وسلې سره عادت شوی یې دوی انسانان وژني تا څوک وژلي دي اسرا ځان قرې ته تلم خو غرونو ته راغلم ما ډېر خیالونه لیدلي وو خو اوس له ما نه هېڅ هم نه جوړېږي نه ښوونکې نه ډاکټره نه عزیز سنجر ټول هسې خیالونه وو ما نه څه نه جوړېږي داسې مه وایه ولې به نه جوړېږي جوړېږي ګوره له دې ځای نه ژغورل کېږو ګوره زه له راځې سره ما ته دروغ مه وایه غلی شه نور داسې مه وایه زه هېڅ هم نه کېږم پوهېږې ولې پلاره ځکه چې زه ستا لور یم ځکه چې پلار مې ته یې دا سیند وینې دا د عراق راتلونکې برخه او ترکیې پوله ده ترکیې ته لاړه شه او دعا وکړه چې د ترکیې له عسکرو سره مخامخ نه شي دا سیمه هغه ځای ته ډېره نږدې ده کوم ځای چې سیف ښودلی و هلته 2 کسیزه او 3 کسیزه ډلې روانې دي که نه ووایه ګرانې ګوره زه ښه پوهېږم ته ماته هېڅ هم نشي ویلی خو دا ځل زه غواړم چې تا ته یو څه ووایم عسکر چې راغله تر پایه پورې به له هغوی سره جنګېږي سرتېر یم تر پایه پورې پوه شوې سمه ده تاسې چمتو یئ هو ډګروال صاحب د شلو کسانو یوه ډله مو چمتو کړې ده ډېر ښه. اوس نو تا ته کوردینات درلېږم چمتو اوسه سمه ده له پولې نه 1280 متره لرې دی امنیتي مرکز نه 1650 متره لرې یو کابو 40 دقیقې لاره ده دلته د ګلاب بوی دی خندان میرمنې کیدای شي له بوی نه یې خو همداسې ښکاري پاشا صاحب له لیدلو مو